آندونه تبصرې او مرکې ستاسو نظر تر تاسو، ستاسو تحلیل. ثالث عمر. ثالث عمر یو دریم حرکت. کله چې جهاد پای ته ورسید نو د جهاد د پایلې د خرابۍ، بدنامۍ او دا چې له جهاد وروسته ګواکې ښه حکومتولي نشي قایمېدلی، د دې اهدافو لپاره قصداً هڅې وشوې، هم په کور دننه هم د باندې. په کور دننه ځینو سرښندونکو مجاهدینو د اصولو په پام کې نیولو سره شخصیت پرستۍ ته ترجیح ورکړه. د هغوی د شخصي ګټو لپاره یې انسانان سپي کړل او پر خپل ولس ورغپېدل. هر پاټک دا شاهدي وایله چې ګواکې دا نږدې 14 کاله مبارزه د همدې لپاره وه چې د شوروي خرس له پرځېدو وروسته افغاني خډل د ولس په مرۍ وغورېږي. دلته باطل تښتېدلی و، حق اړخ ښویېدلی و، ځکه خو دریم حرکت ته اړتیا وه چې حق بیا را ژوندی کړي، ولس ته د عزت پګړۍ ور په سر کړي او له لاره کوڅونه د پټکونو په سر پراته انسان نما حیوانات وشړي. ملا صاحب رحمه الله یوازنی سړی و، یو تن و، صرف یو تن چې کتاب یې کت کړ، د مدرسې ور یې رابند کړ او بیرته یې د جهادي عظمت د اعادې په هیله د همدې مدرسو علماء کرامو، طالبانو او لارویانو ته د هیلې نمن وغوړوله. یو تن دومره لوی بدلون راوست چې تر څو پر دې خاوره د اسلام نوم ژوندی وي دا مبارک حرکت به ورسره یادیږي. حضرت امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله یو شخص نه بلکې یو فکر و چې د ټولو باطلو افکارو په وړاندې لکه لمر راښکاره شو. مبارزه یې وکړه، ویې ګټله، وازمویل شو، شاتګ ته اړ شو، تر یوې لسیزې ډېر په یوه خونه کې پاتې شو، خو د مسلمانۍ د مجسم پیکر د تسلیمۍ، سرټیټۍ او ښویېدو په اړه چورت لا ونه وهه. ټولنیزو فعالانو د دې سترې هستۍ د قبر د اظهار په مناسبت په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د پیژندنې، ځانګړنې، تګلارې او تر بریا پورې د رسیدو اغزنې لارې اړوند هشتاګ ټاکلی چې پکې بېلابېلو فعالانو خپل نظرونه، معلومات او تبصرې شریکې کړي دي. دلته یې د ځینو خپاره شوي نظریات، تبصرې، معلومات او تاثرات له تاسو سره شریکوو. آندونه تبصرې او مرکې ستاسو نظر تر تاسو، ستاسو تحلیل. ثالث عمر. حافظ نوید می نویسد پس از هم فروپاشی خلافت اسلامی و به تاراج رفتن شأن و شوکت، عزت و وقار مسلمانان در سراسر جهان، پس از قرنها یأس و ناامیدی، آمدن امارت اسلامی تحت قیادت رهبر مصلح مسلمانان مرحوم ملا محمد عمر مجاهد در حقیقت گوهر نایاب بود که نصیب مسلمانان شد. دیگر چنین رهبر مثالی پیدا نخواهد شد. بدر بطار لیکي پر احتیا چې ستا قیام د اشغال، ظلم، شر او فساد په وړاندې د مظلومو مسلمانانو د دفاع قیام و. ستا قیام توکل محض و. پر احتیا د مسلمانانو ته نجات ورکړ. لوی الله دې هغه جنتونه درته ډالۍ کړي چې یوازې هغه جل جلاله ته علم دی. آمین. طلحه مبارز بدخشانی می نویسد زمانی که جنگ‌های داخلی و خانمانسوز در کشور عزیز ما شعله‌ور گردیده بود، آبادی و تأسیسات هر روز بعد روز دیگری در حال تخریب و مردم عام شهید و زخمی می گردیدند، برای خاتمه دادن به این ماجرا بتشکن عمر ثالث از مدرسه و مسجد قیام کرد و یک جریان کاملا اسلامی را بنیاد گذاشت. عبدالرحمن نظام لیکي د کفر راجو نړۍ مرعوبه وه، چا د برند څه پورته کتلو جرأت نه درلود. نړۍ کاملا یو قطب خپل کړی و، چا د دې ستر فرعون د ماتې تصور نشو کولای. خو د الله تعالی سنت دی چې ډیر مغرور په ډیر کمزوري ماتوي ترڅو د رب نصرت ظاهر او خلق فند واخلي. ثالث عمر ته رب د فرعون مخ ته د درېدو توان ورکړ. ابو شیبل لیکي نه په قبر د ملت شتمنی مصرف شوی او نه د شتمنیو په پاشلو محبوبیت پیدا کړي. هدایت الله هدایت لیکي دا ځای دا خړپړ قبر پرون پر ډیر لوی افتخار د نړۍ نندارې ته وړاندې شو. د هغې نړۍ نندارې ته کوم چې میلیونونه ډالر یې د همدې ځای په پیدا کولو انعام ورکاوه، معلومیږي چې نن الحمدلله خپلواک، قوت لرونکي او بیرته منسجم شوي یو. جابر نعماني لیکي دا د یو سپېڅلي سړي آرامګاه ده، یو تن چې دین او سیاست یې بیا یو ځای کړه، یو ستوری چې د تاریخ په سما کې ځلنده ځلیږي. دا قبر د ګلونو باغچه ده، دی د رحمت په غیږ کې آرام ویده دی. مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله.
ابن مبارک احمدزی لیکي لوی ملا صاحب د معاصرې پیړۍ ټولې مادي فلسفې وننګولې. خلکو ورته ویل له امریکایانو سره مقابله امکان نه لري، په مقابله کې به یوازې ځان خراب کړئ، نور هیڅ هم نشئ کولی. نن 2 لسیزې وروسته هغه سوپر پاور امریکې په نړیواله سطح خپل حیثیت بایللی او هغه پخوانی روب یې ختم دی. آندونه تبصرې او مرکې ستاسو نظر تر تاسو، ستاسو تحلیل. ثالث عمر